سلامونه وخت په خیر او ستړي مو شئ د سیسینې مکملې برنامې ته اخر اغلاس زاد المراد سادات یم او تاسو فی الحال د ټیک جنی یوټیوب چینل تعقیبوئ په تیر درس کې موږ تاسو د ریپ راوټینګ انفارمیشن پروتوکول پاک لغږیدلی وو نن موږ تاسو یو ځل بیا د ډاینامیک راوټینګ پروتوکولونو په یو بل مهم پروتوکول باندې غږیږو چې هغه عبارت دی له EIGRP راځو چې EIGRP څه شی دی او د نورو پروتوکولونو سره د دې فرق څه دی او ډرابیک څه دی په دې باندې غږیږو EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol is a distance vector IGP. دا د دغه پروتوکولونو له ډلې څخه دی. مخکې مې د دې پاک یو ډیاګرام تاسو ته درکړی was Cisco proprietary protocol, but Cisco has now published it openly so other vendors can implement it on their equipment. دا موږ سره چې شی او سیسکو پراپرټی پروتوکول صحیح دا اول سر کې خروج ته به سیسکو دا څنګه ک اوپنلی که صحیح دا مطلب خلا نغی ک چې نور وندر هم له دې څخه استفاده وکړي اوس کولای شي چې نور وندر هم د خپل اکوپمنت کې له دې څخه څنګه وکړي استفاده وکړي مطلب خپل ډیوایسونو کې دا موږ سره د ریپ نه ډیر په هغه کې ریاکټینګ کې دا موږ سره چې شه ده د ریپ نه ډیر فاست دی صحیح ده ریپ دی بیخي سلو پروتوکول او همدارنګه دا چې د موږ سره 15 هوپ لکه ریپ کې لیمټ دا چې 15 هوپ نه خو کار نه کوي دا 15 هوپ 15 هوپ نه البته اخو هم کولای شي چې کار وکړي ښه د دې میسج مالټیکاست ادرس یو هغه موږ چې د هغه موږ سره 240.0.10 دی او دا د سره په یاد کې وساتئ چې اکثره په انټرویوز او همدارنګه د سیسینې لیول چې کوم د سیسکو له طرف نه امتحان اخیستل کېږي هغې کې اکثره دا راځي صحیح ده چې په ریپ کې موږ سره اخره کې نه او دې کې اخره کې څه شی دی لاست ټایم او سینډینګ میسیج او همدارنګه is the only IGP that can perform unequal cost load balancing by default. It performs ECMP load balancing over both parts like REP. هدف څه شی دی دلته موږ سره equal part load balancing یادونه وشوه او بل موږ سره unequal part load balancing یادونه وشوه دا اوس دواړه کولی شي صحیح ده هغې ګوره نورو پروتوکولونو ریپ چې دی موږ سره unequal part load balancing نشو کولی یوازې equal part لوډ بیلانسینګ کولای شو دا کولای شي چې په یو وخت کې په یو طرف باندې هم چې شي وکړي د خپل اډورټایزمنت وکړي که څه هم بل طرف یې ښکته یا نه اوس راځو څنګه کولای شو چې EIGRP کنفیګر کړو EIGRP د کنفیګریشن لپاره موږ دا کمانډ کړو راوټر EIGRP او 1 عبارت دی له اتانومس نمبر Autonomous number must be matched between routers or they will not perform the adjacency and share the route information. هدف دا دی چې دغه کوم هغه چې دی autonomous number چې دی دا باید سیم وي که چېرته سیم نه نو دا دوی په خپل منځ کې د خپل نیبرونو ترمنځ راوټ انفارمیشن څنګه کولی شي نشي شیر کولی هدف مطلب دا دی چې نور چې څومره پروتوکولونه دي او په هغې باندې EIGRP کنفیګر وي نو باید چې د اټانومس نمبر یې څنګه وي سیم وي بل نو اټو سمري کمانډ دی او همدارنګه فیسیو انټرفیس دا انټرفیس غواړو موږ فیسي موډ له واړو په دې کمانډ په ترو باندې او نیټورک 10.0.0.0 او څه وایي د نیټورک کمانډ will assume the classful address if you don't specify the mask موږ د دې لپاره نو already څه شی دی نو اټو سمري دغه سمرایزیشن مو already په دې باندې څنګه کړی دی ډیسیبل کړی دی نو دا به څنګه وکړي دغه نیټورک به فرض کړي چې د دې سره مچ نور څومره آی پی ادرس دی صحیح ده د دغه نیټورک سره دغه آی ډي سره صحیح ده نو هغه به هم په دې کې څنګه شي انوالو شي ښه نیټورک 122.14.1.0 او 0.0.0.15 عجیبه خبره خو دا ده چې دلته موږ سره اوس یو سرچپت سره رامنځته شو چې دا څه شی دی صحیح ده دا موږ سره ویلکر ماسک دی صحیح ده او ویلکر ماسک څه وایي EIGRP use Welcome mask instead of regular subnet mask. EIGRP د subnet mask په ځای Welcome mask کاروي. دلته د دې نه هدف دا دی د په پای کې 15 چې په دغه نیټورک کې مونږ کولی شو له 122.14.0.1 نه نیولې
تر 102.0.1.1 د 102.0.1.0 نه نیولې تر 15 پورې څنګه دی رینج دا څه دی ویلډ دی دومره IP ادرس د کولی شي اساین کړي. ښه ویلکر ماسک اکچوال څه شی دی او څنګه کار کوي؟ ویلکر ماسک از ان انروټډ سبنیټ ماسک. ویلکر ماسک موږ سره یو سرچپه سبنیټ ماسک دی او په سبنیټ ماسک کې چې موږ کله یو ووینو نو دا په ویلکر ماسک کله دې څخه موږ جوړو هغه به زیرو کوی. هدف دا دی که چیرته تاسو زیرو ولیدل زیرو بیت نو هغه به په ویلکر ماسک کې سبنیټ ماسک کې نو هغه به تاسو ټیش ته اړوئ یو ته ساده یې درته وایم. صحیح ده. دا موږ سره سبنیټ ماسک یو د دې اړوند د ډیسیمل مې درته لیکلی دی. د دې ویلکر ماسک به موږ سره چې شي دا دی چې 0.0.0.0.255 د سبنیټ ماسک سرچپه عملي ته موږ ویلکر ماسک ویلی شو. صحیح ده. همدارنګه دلته وګورئ دا موږ سره یو ویلکر سبنیټ ماسک دی چې 255.255.0.0 د دې ویلکر ماسک به موږ سره هغه څه وي 0.0.255.255. ښه اوس دغه ویلکر ماسک اکچولی موږ سره په یو انټرفیس باندې د AGRP لپاره څنګه کار کوي. صحیح ده. موږ به په 0 into ویلکر ماسک is equal to carry about کله چې په ویلکر ماسک کې موږ سره راغی فرض کړئ دا به موږ 0 راغی نو دا فرض کړئ چې دې پاکله به تاسو فکر کوئ او همدارنګه کله چې 1 راغی into ویلکر ماسک don't carry about دې پاکله فکر مه کوئ. ښه هدف دا دی زه مو پوه کوم. صحیح ده. R1 ګیګا د نت 0/2 IP ادرس موږ سره دا دی او د نیټورک کمانډ چې کوم نیټورک موږ ورکړی هغه دا دی او د دې اړوند ویلکر ماسک چې کوم یو دی هغه موږ سره دا دی. آیا دغه ادرس موږ کولی شو چې AGRP په دې باندې په دغه انټرفیس باندې اکټیویټ کړو او که نه؟ څنګه به تاسو اوس معلوموئ؟ داسې به تاسو معلوموئ چې دلته موږ سره دغه انټرفیس دیزې پورې IP ادرس څنګه دی سیم دی. دغه څنګه معلومو چې دا سیم دی؟ نو دې لپاره دلته تاسو ته ما ویلی دي چې په ویلکر ماسک کې 0 مطلب دې پاکله فکر وکړه. ویلکر ماسک کې موږ سره 24 بیټونه دي. صحیح ده. نو دې ته دې له به څنګه اهمیت ورکو په کوم ځای کې دلته په دې IP ادرس او دې نیټورک چې کوم ادرس دی دې کې تقریبا تر دې پورې دغه بیټونه څنګه دي سیم دي. صحیح ده. تر 40 پورې به ذکر راځي چې د دې ویلکر ماسک تر 40 بیټ پورې دغلته دې پورې بیټونه دي. صحیح ده. فکر په دې پاکله وکړئ. تاسو به لومړی ویلکر ماسک پیدا کوئ ول به سبنیټ ماسک تر پرتله کوئ به ویلکر ماسک پیدا کوئ. دومره مهم هم نه ده خو ویلکر ماسک څنګه کار کوي. صحیح ده. نو څنګه څه وایي وی مچ یو شی دی AGRP will be activated on this interface. دلته وګورئ دا موږ سره یو IP ادرس دی د انټرفیس هغه او دا د نیټورک کمانډ چې کوم ادرس دی دا دی او د دې اړوند هغه څه شی دی دا دی ویلکر ماسک چې دی دا دی. نو دلته وګورئ دلته به موږ سره دا لومړي 9 بیټونه څنګه وي سیم وي. نو دلته موږ سره سیم نه دي ځکه دلته په دې ځای کې یو دی او دلته نشته دی. صحیح ده. دلته 0 دی. نو ځکه څه وایي not much AGRP will be not activated on this interface. صحیح ده. AGRP به نوی کنفیګر په دغه IP ادرس په دغه انټرفیس باندې. صحیح ده. ځکه دغلته دای څنګه دی سیم دی. ښه راځو شو IP پروټوکول باندې غږیږو. نو دلته وګورئ کله چې موږ دا کمانډ ورکړم بیا وایي چې AGRP او اټانومس نمبر یې 1 دی او همدارنګه راوټر ID د دغه 102.14.1.14 دا راوټر ID اصلا څه شی دی کله چې موږ تاسو AGRP کنفیګر کړی پر راوټرونو باندې نو دا چې یو بل پیژني دوی به شي په واسطه یو بل پیژني د راوټر د ID په واسطه به یو بل څنګه کیږي پیژني. اوس دغه ID څنګه دغه راوټر انتخابي. صحیح ده. نو د راوټر ID order priority داسې ده چې اول به هغه IP ادرس د ID په شکل انتخابي چې مینول موږ هغه د کنفیګر کړی. دویم به هغه IP ادرس انتخابي د ID په شکل چې هاي وي. کوم IP ادرس چې هاي هو نو هغه موږ سره من چې د څه ورته وایي ID د دې راوټر او همدارنګه موږ دغسې کولی شو چې AGRP راوټر او ID بیا له هغې نه وروسته دغه اړوند IP ادرس ورکړی مینول کولی شي چې په دې ډول باندې ته څنګه ورکړې
یو راوټر ته آی ډي ورکړئ. بیل ته وګورئ موږ اټو سمرایزیشن په نو اټو سمری کمانډ په تر باندې ډیسیبل ک او همدارنګه راوټینګ فار نیټورک دغه په دې باندې موږ یې جی ار پی کنفیګر کړی دی رن کړی دی پیسیو انټرفیس دا دی او همدارنګه راوټینګ انفارمیشن سورسز چې دی موږ سره دا دی صحیح ده لاست اپډیټ دا دی د دې ډیسټنس دا دی په دغه تر باندې موږ سره څنګه کیږي سندینګ او ریسیوینګ کیږي او همدارنګه اډمنسټریټیو ډیسټنس انټرنل 90 او ایکسټرنل یو سلاتیا د دی جی ار پی هغه چې دا ایکسټرنل او انټرنل څه شي دی دا وای ان شاء الله موږ به سی ان پی لیول باندې لولو صحیح ده چې دا ډېر های لیول کنسپټ دی. خاشو آی پی پروتوکول پاک لغږیږو کله چې ما ورته ورکړ چې شو آی پی پروتوکول نو دلته وګورئ ډي ډي څخه هدف دا دی چې ای آی جی آر پی او دلته وګورئ دا د اړوند میټریک دی چې میټریک د دې لپاره موږ استعمالول چې بیس پاس کیلکولیشن لپاره چې لو باندې او لو کاس لو باندې او لو ډیله موږ سره د یا جی ار پی لپاره چې شو بیس پاس سلیکشن لپاره استعمال ده. نو دلته وګورئ یا جی ار پی د باندې او ډیله د پیدا کولو لپاره موږ چې کوله یو فارمول لرو چې چیرته وخت او هغه فارمولې باندې به خبرې وکړو ان شاء الله. خدا د دې ډیر یو لوی ډرابیک هم ده د دې دغه میټریک باندې انډرستانډینګ سخت دی صحیح ده. نو ډیره مننه چې زمونږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه کوشش وکړئ چې زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ کمنټ پرې پرېږدئ او همدارنګه ویډیو له اړونده پښتنو ورونو او خویندو سره شیر کړئ. په بل راتلونکي لیکچر کې چې زه عادل صدر تاسو سره حاضرېږم تر هغې مې په لایزال رب سپارم په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله حافظ.